بې شرف ته احمق د دې لپاره یو بل سره وژنئ چې زه شیعه یم زه سني یم. چی شدی د شیعتوب، چی شدی د سنیتوب؟ هیچ شی نسته وروره. دوه امامانو راغلل، یو ول دا وکړئ، یو ول څښتن تعالی په نامه وخت مو په خیر. په کورمه کې د پښتنو پر جګړه خامخا خبر یاست چې یو بل د شیعه او د سني په نوم سره وژني، خپل کلي کورونو ته اور اچولی دی. بس لوی جنجال دی. زما یو ذره هم زړه دې خلکو ته نه خوښېږي، ځکه دا خلک نهایتا احمقان او دا خلک نهایتا کم عقلان دی. بیا عقل انسان دومره تاوان بل ته نه رسوي لکه ځان ته چې رسوي، او دا خلک کټ مټ هغه کار کوي. سړی د خوراک ډوډۍ نه لري، د اغوستو لپاره کالي نه لري، سړک دې جوړ نسته، مکتب دې نسته، هېڅ اسانتیا د ژوند نه لري. ته یو لګیا یې اوس راغلي ټول شیان دې سر ته ورسول چې شیعه پر سمه روان دي که سني. یو کتاب مو دی قرآن، یو د خدای دی، یو د پیغمبر دی. دا چې طریقه د هر چا ته مخ ته وړې، په دې کې نو ستا څه کار دی؟ څوک به د امام اعظم طریقه مخ ته وړي، څوک به د امام شافعي مخ ته وړي، څوک به د بل امام مخ ته وړي. دا په دې معنا نه چې زه تر تا بهتره یم یا ته تر ما بهتره یم. شیعه دې خپل کار کوي، سني دې خپل کار کوي. ما 10 وارې په دا قندار کې زه د شیعهګانو مسجد ته تللی یم، هلته مې لمونځ کړی دی. 10 وارې شیعهګان راغلي زموږ په مسجد کې، زما ملګري وو، موږ کلب ته تلو، ماښام لمونځونه مو یو ځای سره د سنیانو په مسجد کې کول. لاس تر نامه لاندې نیسې، لاس پر سینه نیسې. د چای په څه وسړی، ته لاس څکې، ته لمونځ کوه، په ښه نیت یې کوه. او احمقه. بیا تاسو د امامانو ته امام اعظم دی. امام اعظم خو نو اوسه پیغمبر نه و، که توبه نعوذ بالله خدای و، خو یو عالم سړی و، راغلی قرآن یو رقم تشریح کوي، امام شافعي بل رقم تشریح کوي، هر څوک خپل د علم مطابق یې تشریح کوي. تاسو دا حماقت ته زموږ د پښتنو وګورئ. د خدای نه منو، د قرآن نه منو، د پیغمبر نه منو. چې دي ولا صحابه و داسې کول، امام اعظم داسې کول، د مسجد ملا امام صاحب داسې کوي. یو سړی پرېږده مسجد ملا امام و صحابه او امام اعظم، د خدای لاره تعقیب کړه. قرآن نه درته وایي چې په مسلمانانو کې بې اتفاقي مه جوړوئ. هر څوک چې مسلمانانو کې بې اتفاقي جوړوي هغه د اسلام دشمن دی. نو ته بد نه کوي چې د شیعه او د سني په نوم باندې جنجال جوړوي. دا خو د اسلام لپاره نه دی. نو دا خلک پسونه دی. باور وکړئ، دا خلک ټول پسونه دی. حتی پسونه پر دې خلکو شرف لري. ځکه زما زړه نه ورته خوږېږي. زموږ په ټولنه کې ګورئ، موږ وایو چې دا یو سړی چې ډېر کم عقله وي، ورته وایي چې دا ډېر خر انسان دی، یعنې په هېڅ شی نه. تاسو باور وکړئ چې پسه تر خرو نه هم زیات کم عقله دی. خر حد اقل داسې دی چې یو ځای چې بار پر دروند سي هغه نه وړي، یو ځای چې پر پل پلچک نسي تېرېدلی، بیریږي، درېږي، په زور یې کش کې نه ځي درسره. حد اقل د ځان نه خر دفاع کوي. تاسو باور وکړئ. پسه له هغه نه هم بدتر دی، او دغه انسانان له دې خرو نه، له دې پسو نه هم بدتر دی. په 2008 کې په ترکیه کې 450 پسونو خودکشي کړې وه، له غره نه یې ځان اچولی و. دا په استرالیا کې یو د پوهنتون استاد و، هغه ته ډېر عجیب و. هغه داسې فکر وکړي چې والا دې پسونو شعور ډېر پورته تللی دی، کوم لوی تغییر په دې پسونو کې راغلی دی، څنګه دوی د ژوند نه په تنګ څه ټولو خودکشي وکړه. نو ښه پیسې ډېر زیات ټول کړي، یو ترکیې ته ولاړی چې تحقیق وکړي. هلته 8 میاشتې وروسته هغه دې نتیجې ته ورسېدل چې شپون کوم ځای کې ویده و او پسونه بس په د غرو کې چلیدل. د کوم پسه مشر پسه او رهبر چې مخ ته و، هغه ښه ګوري چې دغه د غره څوکه ده او زه لویږم، خو چونکې د پسونو تعداد زیات و او هغه نور پسونو د شا لخوا دی ټېله کول، نو مشر پسه ولول زه سړی دا نور مې ټېله کړي نو پر سمه روان یم. د رهبر چې ځان اچولی دی، هغه نور پسونه چې شاته و، هغوی بیا دا ویل چې ولا خو نو رهبر ځان واچول، هغه به سم لارې. 2000 پسونه وبخښئ، 1550 پسونه ټول ځان واچول، که 1500 پسونه و. په هغې کې 450 ووژل سو، نور ځکه چې پر د نور پسونه ولوېدل ونه وژل سو. دا خلک کټ مټ دغه پسونه غوندې دی. رهبر یې هم دغه رقم دی چې ملا دی، او لارویان یې هم دغه رقم دی. دا نه ګوري چې چیرې ځو چیرته روان یو. زه د ملایان ګورم، یو ډېر نجس او مردارخوره ملا دی چې دا شی ته ډېر لمن وهي. پرون ما فکر کوم ټویټر کې که ټیک ټاک کې ولیدل. اول خو تاسو یو انسان پیژنئ. زما خپله دا اصول دی، ما ته چې د یو انسان قواره خوند را نه کړي، دا په دې معنا چې د هغه انسان اعمال ماته خوند نه راکړي. تاسو دې ملا قواره وګورئ، ډېر نجس او مرداره قواره یې ده. د دې څخه معلومیږي چې دا ډېر نجس او بې شرف انسان دی. چې هغه وایي چې د خدای پر دین او پر پیغمبر او پر
قرآن باندې غیرت وکړي. شه بې شرفه ته ولې دا غیرت نه کوې چې نور ته وایي چې جنګونه وکړه؟ خپله 2-3 ودونه کوې، هلکان دې کوې په کور کې ارام ناست ټیک ټاک ده او نور خلک دې ته تشویق کوي چې واسې جنګونه وکړي. دا د پیغمبر پر دین، د خدای پر دین ته ولې غیرت نه کوې؟ زموږ بدبختي دا دی، دا پاکستاني ملایان په دې تاسو ټول پوهېږئ چې هر یو په دې مدرسو کې هلکتوب تېر کړی دی، 15 کاله 10 کاله د ټول خپل د هلکتوب دوره یې تېره کړې ده. یو څوک چې ځان نسي ساتلی هلکتوب کوي، هغه تا ته راځي نن درته وایي چې ته دین وساته، د خدای روی دی. په داسې خلکو پسې تاسو روان یاست، داسې منافقانو ته تاسو غوږ نیسئ. بیا وایي چې موږ ته توهین مه کوئ، موږ د پیغمبر د انبیاو وارثه یو، لعنت دسي پر تاسو باندې پر دې وراثت باندې. د چی شي وارثه یاست؟ زه شخصا ګوري دا خبره زه ډېر په اطمینان سره تاسو ته کوم. زه نه ولکه د انبیاو وارثه تر ځان بهتره ګڼم، نه ولکه صحابه تر ځان بهتره ګڼم. ځکه د خدای خو وعده ما سره دا ده چې زه ستا پر اعمالو باندې قضاوت کوم. هېڅوک له چا بهتره نه دی. دا ټول تقوا پورې ده. هر څوک چې وروره ښه کار کوي هغه تر ټولو بهتره ده. چی شي چې پیغمبر وارثه یې؟ چا دا وویل چې وارثه ده؟ چی شي وارثه؟ ګورئ پښتنو، تر څو پورې چې تاسو په دغه حماقت کې یاست، تر څو پورې چې تاسو دغسې په تاریکه کې روان یاست، په ژوند ولکه ښه ورځ وګورئ. پرېږدئ نور د دین کیسې پرېږدئ وروره چې هله دین نه د دین په خطر کې وسړی. 40 کاله موږ افغانانو د ډیورنډ دې خواته سره ووژل چې دین په خطر کې دی، هغه د امریکایي سره طالبانو په آخر کې معامله وکړي. اوس نو بیا اخواته د ډیورنډ د کچې زه هېڅ هغه سیاسي موضوعات ته نه ځم چې دا پوځ دی، دا ریاست دی، دا دی. دا خپله موږ تاسو یو، دا زموږ کم عقلي ده. پنجابي چې تا استفاده کوي، څنګه ولې دې استفاده کوي؟ خو ته بې عقل یې چې ته استفاده کوې. دې لپاره تا استفاده کوي د دین په نوم. تېر کال دلته په نیویارک کې په ټایم سکویر کې په سلهاوو انسانان روژه وه، تراویح ته ودرېدل، سړکونه یې بند کړي، لاره بنده وه. په سلهاوو انسانان. د کفارو مملکت دی امریکا، د عیسویانو مملکت دی. د نر زوی نه و چې پورته څوک ورته وګوري چې تاسو زموږ په مملکت کې، عیسویانو په مملکت کې لارې مو بنده کړې ده، لاره مو بنده کړې، چی شته؟ ټول ولا هېڅ مشکل نشته، تراویح کوي، لمونځ کوي. حال دا چې دین لحاظه دا غلط دی چې ته لاره بندې. زه بیخي دې سره هم نظر چې ته لاره چې ته بندې، لمونځ دې وکړه، لاره خو مه بندوه سړی. ریا ده. ولې باوجود د دې یو کافر نه راغلی ورته ونه ویل چې ورور دا لاره تا ولې بنده کړې؟ ویل چې صحیح، موږ ستاسو دین ته احترام لرو، خپل لمونځ وکړئ. شه یو کفر، یو کافر، یو عیسوي دغونه احترام تا ته لري، ولې ته بې شرف، ته احمق د دې لپاره یو بل سره وژنې چې زه شیعه یم، زه سني یم. چی شي دی د شیعتوب؟ چی شي دی د سنیتوب؟ هېڅ شی نشته وروره. دوه امامانو راغلل، یو ول دا وکړئ، یو ول هغه وکړئ. سنیانو ویل چې د پیغمبر له رحلت وروسته ابوبکر دې راسي امیر سي، شیعګانو ویل چې حضرت علي دې راسي. د دغه ځای دا بې اتفاقي سره شروع شوه، سیاسي کیسه وه وروره. اوس نو سیاسي کیسه تاسو په دین پسې تړئ، یو بل سره وژنئ. خدای مو تر دغه هم خواره او ذلیله کړه چې تاسو نه انسانان کېږئ. هېڅ تاسو د زړه سوی نه یاست.